دا د پریګننسي هارمون دی. د ټول کار په دغه پریګننسي کې نه میاشتې دي. بیبي برت لپاره بچیدانه ده، ماشومان خرابېدل، مسکیریج، یوټرس ورته بالکل تیاري، ماشوم له تی ورکول، سیکریشن د شودو د ملک، ټول کار د پریګننسي سره دی. پانچ چې ورته ویل کېږي، بیا به ماشومان نه پیدا کېږي. ټیم نه مخکې ضایع کېږي. مینسس چې دي، کوم پیریډ چې دی، دا به انتهایي شارټ 28 ډیز ته بدن رسي، انزایټي وشي. دویم قسم هارمون دی چې د دې اووریز نه سیکریټ کیږي. دا اووریز دغه دوه قسمه هارمون سیکریټ کوي. یو استروجین، موږ په ډیټیل کې خبره وکړه، او دویم چې دی پروجستران دی. اوس دا پروجستران کوم هارمون دی؟ نو دا پروجستران هم فیمیل سیکس هارمونز دی. دا هم په فیمیل کې دی، ځکه چې دا اووریز د دواړه قسم هارمون چې سیکریټ کیږي، دا دواړه فیمیل سیکس هارمون دي. راځو اوس په دې باندې خبره کوو چې د پروجستران څه کار دی. دا د پریګننسي هارمون دی. د ټول ریسپانسیبিলিټیز، د ټول کار په دغه پریګننسي کې دی. فنکشن یې ستنه په دې باندې خبره کوو. د ټولو اولنۍ خبره تاسو ته ما وکړه، اټ سپورټ پریګننسي. دا پریګننسي سپورټ کوي. کوم 9 منثس دي، نه میاشتې دي، د کې کومه پریګننسي ده، دا به څوک سپورټ کوي؟ دا ټول ذمہواری چې د پروجستران هارمونز کار دی. د دې نه علاوه یوټرس پریپریشن، د بیبي برت لپاره چې کوم یوټرس بچیدانه ده، د دې پریپریشن کول، د دې تیاری کول، دا څوک تیاری؟ دا د پروجستران هارمونز تیاری. د دې نه علاوه دریم پریونټ مسکیریج، دا د مسکیریج نه بچ کول کوي. مسکیریج څه شی دی؟ د خپل ټایم نه مخکې بیبي خرابېدل، ماشومان خرابېدل، دې ته ویل کېږي مسکیریج. د دې حفاظت د پروجستران هارمون کوي. کله چې په وجود کې پروجستران هارمون پوره وي، نو مسکیریج به نه کېږي، پریګننسي به بالکل برابر، یوټرس ورته بالکل تیاري. دا د چا کار دی؟ دا د پروجستران هارمونز کار دی. د دې نه علاوه کله چې پریګننسي وخت وشي، نو میموري ګلینډ ډیولپمنٹ، کوم په برست کې چې د میموري ګلینډز دي، د شودو د پيو چې کوم ګلینډز دي، کوم رګونه دي، دا څوک ډیولپ کوي؟ دا د پروجستران هارمونز کار دی. یا ملک سیکریشن پریپریشن چې د کوم شوده چې راځي، بیا ماشوم له تی ورکول، دا سیکریشن د شودو د ملک، دا څوک کوي؟ دا ټول کار د پروجستران هارمون دی. نو پروجستران چې د ام فیمیل سیکس هارمونز دي، او د دې کار د چا سره دی؟ د دې کار ټول کار د پریګننسي سره دی. خو څنګه چې موږ په دې استروجین هارمون کې ویل چې دا موږ ته نارمل پکار دی، دا سیوام نه دی پکار، کم هم نه دی پکار، همدغه خبره د پروجسترانو لپاره هم ده. دا پروجستران هارمون هم په وجود کې نارمل پکار دی. که دا پروجستران هارمون د یو فیمیل په وجود کې د نارمل نه سیوا کېږي، هم مسله جوړوي، که د نارمل نه کمیږي، هم مسله جوړوي. راځو د دې په دغه نارملیټي باندې خبره کوو. که چېرته دا پروجستران هارمون په یو فیمیل کې د نارمل نه سیوا شي، کومه مسله به راځي، او که د نارمل نه کم شي، نو کومه مسله به راځي. د ټولو نه اول خبره موږ په دې کوو په لو پروجسترانو باندې. که چېرته د پروجستران هارمون لو شي، د خپل مقدار نه کم جوړېږي، بیا به کومې مسلې راځي؟ د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې انفرټیلیټي. تاسو ته ما خبره وکړه، د پروجسترانو هارمونو کار څه دی؟ پریګننسي له سپورټ ورکول. اوس که دا پروجستران په وجود کې کم جوړېږي، انتهایی کم پیدا کېږي، نو څه به کېږي؟ پریګننسي به نه کېږي. نو چې پریګننسي نه کېږي، انسان انفرټیلیټي ته ځي، بانج چې ورته ویل کېږي، بیا به ماشومان نه پیدا کېږي. نو د ټولو نه اول که چېرته د پروجستران هارمون په وجود کې کم پیدا کېږي، نو انفرټیلیټي چانس ډېر زیات سیوالي چې بانج پیدا شي. بله مسله، که چېرته د پروجستران کم پیدا کېږي، دویم چانس دا دی چې ریپیټډ مسکیریج. تاسو ته ما خبره وکړه د مسکیریج، به خرابېږي، د ټیم نه مخکې ضایع کېږي به. دا د څه د وجې؟ دا د پروجسترانو د کمي د وجې. تاسو ما ویل دا به نارمل ساتي په وجود کې. درېیمه څه خبره ده، شارټ سایکل. چېرته د پروجستران د یو فیمیل په وجود کې د نارمل نه کم جوړېږي، نو کوم مینسس چې دي، کوم پیریډ چې دي، دا به انتهایي شارټ وي، دا به زر راځي، دا به بار راځي، دا به خپل ټیم ته 28 ډیز ته بدن نه رسېږي، دا به مخکې راځي. نو شارټ سایکل، زر به دا سایکل راځي. دا د څه د وجې؟ دا د پروجسترانو د کمي د وجې. او څلورمه خبره دا ده چې د دې سره به انزایټي، انسان ته انزایټي وشي. دا که چېرته د پروجستران په وجود کې کمیدل. اوس که چېرته د پروجستران هارمون په وجود کې د نارمل نه سیوا کېږي، بیا به کومې مسلې راځي؟ نو په های پروجسترانو باندې خبره کوو. د دې کې اولنۍ خبره دا ده چې ډیلیډ پیریډ. که پروجستران هارمون چېرته سیوا جوړېږي، د نارمل نه سیوا دي، نو ډیلیډ پیریډ، کوم پیریډ چې دی، کوم مینسس چې دي، کومه بیماري چې ده، هغه به ډېر وخت پسې ډیلی به وي، په خپل ټیم باندې به نه راځي، ډېر ټیم به پکې تېرېږي. دویمه مسله ورسره کومه ده؟ ډیپریشن به انسان ته کېږي. درېیمه خبره کومه ده؟ بلوټینګ. وجود کې دا ګلب ګلوب او دا ګیس او دا پیسي چې دي که نه، دا د دې سره تړلې خبرې دي. دا د څه د وجې؟ د پروجسترانو د سیوا کېدو د وجې.